السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ډیجیټل انرژي مصرف میټر د انډیکیټر لیټونو پر رابطه باندې ده چې د ډیجیټل انرژي مصرف میټر مخې ته نصب شوي دي چې د کومو لاملونو له وجې دا بلینکینګ کوي، یعنې لګیږي او بندیږي. نو دوستانو، زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو، دا ویډیو مه سکپ کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو، راځو ټاپک او موضوع ته. اول دوستانو، کله چې تاسې د شپې پر مهال باندې بهر ته ووځئ او خپل انرژي ډیجیټل مصرف میټر ته وګورئ، نو په دې کې دوستانو په دوامداره توګه باندې سور لیټ چې دی دا بلینکینګ کوي، لګیږي او بندیږي. د دې وجه دا د دوستانو کله چې لوډ په دې باندې زیات وي نو دا په سرعت سره بندیږي او لګیږي، او کله چې په دې باندې لوډ یعنی مصرف کم وي نو دا په مدم او په نورمال ډول باندې دا بندیږي او لګیږي. او کله چې په دې باندې لوډ نه وي دوستانو نو دا بیا نه لګیږي. او کله چې د ډیجیټل انرژي مصرف میټر دا سور لیټ 300 کرتې بلینکینګ وکړي، نو په دې صورت کې 1 کیلو واټ انرژي مصرف کوي چې د 1 کیلو واټ انرژي مصرف مساوي کیږي د 1 یونټ مصرف سره. نو راځو دوستانو د ډیجیټل انرژي مصرف میټر لیټونو ته. په هر ډیجیټل انرژي مصرف میټر کې چې دا اوریجنل وي او دا ډیجیټل وي، په دې کې دوستانو 15 عدده انډیکیټ لیټونه نصب او کنیکشن شوي وي. او دا مهم 15 انډیکیټ لیټونه د 15 مختلفو سببونو په صورت کې دوستانو دا کار او فعالیت اجرا کوي. نو راځو دوستانو د ډیجیټل انرژي مصرف میټر 15 عدده انډیکیټر لیډونو د لګیدو عواملو او سببونو ته. کله چې په ډیجیټل انرژي مصرف میټر کې د ښي طرف ته اول لیټ لګیدلی وي، نو دا د دې په معنا دی چې په دې کې پاور موجود دی، یعنی دې ته پاور سپلای شوی دی او تاسې کولی شئ د دې څخه په نورمال ډول باندې استفاده وکړئ. او کله چې د ډیجیټل انرژي مصرف میټر د ښي طرف څخه دویم لیټ دا لګیدلی وي، نو دا دوستانو د دې په معنا دی چې تاسې ډوریشن د ویرینګ یعنی دوستانو تاسې ویرونو طرفونه غلط کړي دي. د انپوټ په ځای ورته آوټپوټ ویرونه لګولي دي او د آوټپوټ په ځای ورته انپوټ ویرونه لګولي دي، نو تاسې ته الارم درکوي دوستانو چې دا ویرونه ستاسې غلط دي، دا صحیح کړئ. او کله چې د ډیجیټل انرژي مصرف میټر د ښي طرف څخه دریم لیټ لګیدلی وي او دا بلینکینګ کوي، لګیږي او بندیږي، دا د دې په معنا دی چې ستاسې انرژي مصرف میټر په نورمال ډول باندې چلیږي او په دې باندې لوډ لګیدلی دی. فلحال په دې باندې لوډ چالو دی، یعنی ستاسې د کور لوډ فلحال په دې باندې لګیدلی دی او دا په نورمال ډول باندې کار او فعالیت اجرا کوي. او کله چې ستاسو د ډیجیټل انرژي مصرف میټر د ښي طرف څخه څلورم لیټ لګیدلی وي، دا د دې په معنا دی چې ستاسې کورونو ته نیوټرل یعنی یخ ویر دا کټ شوی دی. تاسې ته خبرداری درکوي چې خپل نیوټرل ویر بیرته دوستانو خپل کورونو نصب او کنیکشن کوي او د دې څخه په نورمال ډول باندې استفاده وکړي. نو دوستانو، راځو د ډیجیټل انرژي مصرف میټر آخري او 15م لیټ ته. کله چې دوستانو دا لیټ لګیدلی وي، نو دا د دې په معنا دی چې ستاسې په کور کې تاسو ارت ویر نصب او کنیکشن کړی وي، نو په دې صورت کې دوستانو تاسې ته الارم درکوي 15م لیټ چې ستاسې ارت ویر دا صحیح دی او په صحیح طریقې سره کار او فعالیت اجرا کوي. کله چې ارت ویر خراب شي نو دوستانو دا لیټ اف کیږي او بندیږي او تاسې ته بیا خبرداری درکوي چې ستاسې ارت ویر دا خراب شوی دی. او کله چې صحیح دوستانو نو دا لګیدلی وي او تاسې ته خبرداری درکوي چې ستاسې ارت ویر صحیح دی او تاسې د دې څخه استفاده کولی شئ. نو دوستانو، دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د ډیجیټل انرژي مصرف میټر د 15 مهمو لیټونو په رابطه باندې وه. دوستانو، که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که زما چینل مو تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره، ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو، ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.